د امیر خان متقی سلاکار ذاکر جلالی احمد مسعود او اسماعیل خان ته سخت غبرګون خود. ذاکر جلالی احمد مسعود او نور سیاسی مخالفین د ایران پخوانی پاچا رضا پهلوي سره پرتله کړل خو ولې. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. د امیر خان متقی سلاکار وایي سیاسی مخالفین د ایران د پخوانی پاچا د کورنۍ په څیر سرګردان دي. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي ناستې په دویمه ورځ د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سلاکار د اسلامي امارت پر سیاسی مخالفینو سخته نیوکه کړې ده. ذاکر جلالی د نوامبر په 28مه پر ایکس ټولنیزې شبکې لیکلي چې مخالف څیرې محبوبیت نه لري او دا د اسلامي امارت لپاره یو سیاسي فرصت ده. ذاکر جلالی د مخالفینو برخلیک د ایران له شا سره تشبیه کړه. ویل چې دوی د ایران د پخوانی پاچا د کورنۍ په څیر سرګردان دي. رضا پهلوي د ایران د پخوانی شاه محمد رضا زوی له دغه هیواد بهر د ایران د مخالفانو له مخکښو شخصیتونو څخه ده. هغه له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د ایران د نسکورولو لپاره د سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. جلالی پر ایکس ټولنیزې شبکې لیکلي چې د امارت له سیاسي فرصتونو څخه یو همدار چې په وطن کې دښمنان منفور دي، نړیوال جاسوسان دي او دوی هیڅ ملي او دینی ارزښت ته پابند نه دي. هغه په ماسکو او د دوشنبه کې د وروستیو غونډو پر ګډونوالو او رسنیو نیوکې وکړې او هغوی د امریکا، فرانسې او اسرائیلو په خدمت تورن کړل. د هرات 11 امنیتي غونډه چې په افغانستان بیا فکر کول بېلابېلې حل لارې تر سرلیک لاندې د دوشنبې په ورځ د لیندۍ په شپږمه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې ترسره شوه چې د اسماعیل خان په ګډون د اسلامي امارت په ضد یو شمېر مخالف څیرو مدني فعالانو او د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو یو شمېر استازو ګډون درلود.